سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني له طالبانو او نور مخالفو ډلو وغوښتل څو د روژې په مبارکه میاشت کې د ویرې او ناامنیو له خپرولو لاس واخلي. ښاغلي غني د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو په اړه په خپل ویډیوي پیغام کې همدارز ویلي دغه میاشت ټولنیز یووالی، اسلامي ورورګلوي او ملي روحیه پیاوړې کوي او ملي سوداګر باید په دې برخه کې د بېوزلو او اړمنو کورنیو لاسنیوی وکړي. د نوموړي په خبره د خوراکي توکو د بیو د ټیټ ساتلو له احتکاره مخنیوی او نور هغه څه چې د بیو د ثابت ساتلو په برخه کې مرستې کوي د اړوندو دولتي بنسټونو کار دی او په دې برخه کې له سوداګرو هم د همکارۍ غوښتنه وکړه. طالبان و دیگر گروه‌های مخالف افغانستان نیز احترامشان را به دین مقدس اسلام و شعائر بزرگ آن نشان داده و حرمت ماه مبارک رمضان را نشکنند و سبب ایجاد هراس و ناامنی برای عبادتگزاران نشوند و خانه‌های الهی را از رونق نیندازند. له دې سره سم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا په جګړې کې له ښکېلو خوا وغوښتل څو د روژې مبارک میاشتې ته د درناوي په پار جګړه ودروي. تدامي چې اماماتو د روژې په اړه په خپل ویډیوي پیغام کې همداراز هیلهمندي ښودلې چې دغه میاشت به د افغانانو لپاره داسې یو فرصت برابر کړي چې له یو بل سره نږدې شي او په سوله کې ژوند وکړي. ښاغلي اماماتو همداراز په ډاګه کړی چې ملګرو ملتونه د افغانستان له خلکو سره سولې، ثبات او هوساینې ته د رسیدو په لاره کې خپلې ملګرتیا ته دوام ورکوي. له بل لوري د افغانستان د علماو سراسري شورا هم د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل څو د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي له جنګ جګړو لاس واخلي او خپلې ستونزې د بین الافغاني خبرو له لارې حل کړي. دغې شورا د روژې په اړه په خپل پیغام کې همداراز ټینګار کړی چې په هیواد کې روانه جګړه د پردیو په ګټه ده او قربانیان یوازې افغانان دي. یا د شورا همداراز له پانګوالو او سوداګرو هم غوښتي چې په دې ورځو کې د بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. افغان حکومت د کندوز د دشت چرچي ولسوالۍ پر مدرسې د شویو بمباریو له امله د قربانیانو له کورنیو بښنه وغوښته. ولسمشر غني تېره ورځ د کندوز له یو شمېر مشرانو، دیني عالمانو او د ملکي قربانیانو د کورنیو له غړو سره په کتنه کې وویل افغان حکومت او په ځانګړي ډول ملي دفاع وزارت د دغې پیښې له امله د ملکي قربانیانو له کورنیو بښنه غواړي. ښاغلي غني همداراز اړوند مسؤلینو ته د یادې پیښې د ملکي قربانیانو له کورنیو سره د لا زیاتو مرستو پر رسولو له ټینګار سربیره په ډاګه کړه چې حکومت به پر یادې مدرسې سربیره د قربانیانو په نوم څلی او د سیمې د دردېدلو خلکو لپاره یو جامع جومات هم جوړ کړي. د یو نماد راپور له مخې د کندوز د دشتچرچي ولسوالۍ پر هاشمیه او مریه دارالعلوم باندې تېرې میاشتې د افغان ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ماشومانو په ګډون 14 ولسي وګړي وژل شوي او یا نورې ټپیان دي. ولسمشر غني وایي که طالبان فکر کوي په ولس کې ریښې لري نو په روان ټاکنو کې ګډون وکړي او له افغان وژنې او هویت ویجاړولو دې لاس واخلي. ولسمشر غني تېره ورځ په ار کې د کندوز له یو شمېر اوسیدونکو سره په کتنه کې زیاته کړه چې جنګ خپل اصول لري خو طالبان خپل هیڅ اصولو ته غاړه نه ږدي. د نوموړي په باور دغه ډله له نورو جنایتونو سربیره ان پر جوماتونو، ولسونو، ښځو او ماشومانو هم بریدونه کوي. ولسمشر غني وایي د هېواد د ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول د فاریاب ولایت امنیت د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. ښاغلي غني تېر مازدیګر د ویډیو کانفرانس له لارې د فاریاب ولایت له ملکي او پوځي مسؤلینو څخه وغوښتل چې د دې ولایت د امنیتي، ټولنیز او انکشافي وضعیت د ښه والي په خاطر د لا زیاتې هڅې وکړي. ولسمشر همداراز ټینګار وکړ چې حکومت اجازه نه ورکوي چې ترهګرې ډلې او په ځانګړي ډول داعش تحرکات ولري او د دوی د ځپلو په موخه عملي کارونه هم شوي دي. ویل کېږي په دې وروستیو کې د فاریاب یو شمېر ولسوالۍ او سیمې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. او د کابل جلال آباد پر لویه لاره د یوې ټرافیکي پیښې له امله 4 کسان ټپیان شول. دغه پیښه تېر مازدیګر نږدې 4:30 بجې د لغمان په سرخکانو سیمه کې د 2 موټرو ټکر له امله رامنځته شوې ده. د لغمان د والي ویاند وایي په دې پیښه کې یو ګازي موټر د ګاز ډبې چاودنې له امله اور واخیست او له منځه تللی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.